خانہ تو شمشیرہ پدې کاغذونو دستخط وکړه. دا څه دی جبار خانه؟ دا تپوس به نه کوې، بس دستخط کوه. که زه دستخط ونه کړم نو بیا نو بیا د خپل ژوند نه لاس ووینځه. واه واه جبار خانه واه، زما په ځای کې ولاړې هم په ما بدماشي خرڅه. ته دومره لوی بدماشي لږ ګیر چاپېره وګوره، مرګ ستا په سر ولاړ دی. افسوس افسوس چې تا تر اوسه پورې جبار خان ونه پیژندو. د جبار خان د جبر او د قهر نه خو پیریان هم پناه غواړي. ته خو لا بیا هم ککو نه منم چې زیم ستا، سړیم ستا، وسلم ستا، تنخوام ستا، خو حکم د جبار خان چلیږي. چې ټول عمر به یاد ساتې، ټول عمر به یاد ساتې.